کہ اللہ رب العزت د اخلاص نمونہ طریقہ پیش کہ کم خلق د الله رب العزت په ذات باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې نو د هغې په زړونو کې اخلاص وي او چې د چا ایمان نه په الله او په ورځ د آخرت نو د هغې ټول اعمال دا د ریاکارۍ نمود نمایش د هغې نه ډک وي او سا عمل چې کوي هغې کې للهیت نه وي د ریاکارۍ د هغې قباحت اور د هغې نقصان ځای په ځای باندې بیان کړی دی او علماء په دې باندې لوی لوی کتابونه لیکلي دي محدثین هم په دې باندې بابونه قائم کړی دي کہ باب النهی عن الریا باب دے پا بیان د نهی کی د ریانا او اخلاص باب با اغه قائم کړی دی چې د الله د رضا داغی لټول پکار دی او پاغي باندې پورا واقعات اغه نقل کړی دي خدا خبره اخلاص د الله خوخه عمل دی او کوم عمل کې چې ریا دکلاوي نو هغه عملم د الله نه خوخه دی او کون کې د الله نه خوخه دی حتی الوسا انسان د ځان د پاره دعام دا غواړي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګان چې الله مونږ ته په هر عمل نه کې اخلاص هغه نصیب کړي او اجتناب او بچاو مد ریا او د دکلاوی نه هغه نصیب وګرځي دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدا فرمایل چې تاسو کوم عمل کوئ نو هغه عمل داغه نفس یو سړی یو شی پیک کی نو پای باندې سټیپلر یاو لګي یا سیل لګي شی پکړوي چې خراب نشي نو انسان کوم عمل ویو کی نو داغه پکول او داغه سټیپل کول او هغه د الله رب العزت دربار ته ډایرکټ په ډایرکټ باندې لېګل او پای کی د ریا او د دکلاوی نه د ځان د بچاو داغه د پاره بهترین نسخه هغه استغفار دا چې کوم عمل دی وکړه نو داغه نه بعد استغفار وایا زکات علماء لیکي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د موز نه بعد هغه استغفار وایا او بعض روایتونو کې راځي درې پیری به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفار هغه وایا داغه وجه دار چې هغه شو
یا دکلاوی سوچ او فکر اگر اغلی نو داغی د پار استغفار او غوښته شو ځکه د نیک عمل نه بعد خو استغفار دا فائدہ ده دا نه کې تا د ګناه عمل کړی دی نو داغی نه بعد بخامخا استغفار وي او د نیک عمل نه بعد استغفار نشي ویلی نه نیک عمل دی وکړه قرآن تلاوت دی وکړه عبادت موز دی وکړه انفاق فی سبیل الله مال هغه دی ورکړه نو خامخا په دینیت کې بستا سنا سے بگڑاو کمې زیاتې وغیرہ اغلی نو دا ټولو نه د بچاو د پارا په کولو د پارا سلکولو د پارا هغه سوایا استغفار وایا چې کله تا استغفار وایا نو تا د عمل د هر څه نه بچاو کو او د الله دربار ته دغه واسطاو علماء لیکي د خپل عمل محفوظ کولو استغفار چې دینو دا بهترین طریقې کار دی نو دا یو طریقہ هغه علما خی چې د هر عمل نه بعد هغه استغفار وایا هغه کې ریام راغلی دکلاوم راغلی نو دا هغه د پارم ذریعہ د سوګرځي د ختمېدو د غریا او د دکلاوی د هغه ذریعہ وګرځي علماء لیکي او دا خبره کوي علما چې پوېږي چې رستانه په دې عمل کې ریا واقع کیږي نو وای داغې نه مخکې داغې عمل د پاره د الله نه د خلوص او د اخلاص دعاګانې وکړه او کوشش دا وکړه چې داغه عمل اظهار چاته ونه کړي چې ماده سے وکړل ماده دا مې تلاوت وکړه دا مې عبادت وکړه دا مې خدمت وکړه دا مې تاسو بالکل داغه اظهار مکوه ځکه تا چې چاله کړی هغه تا ویني چې هغه دی ویني بس تا هغه لکړي او هغه ته وینا ته حاجت نشتا چې هغه ته وینا ته حاجت نشته نه نو بس د الله د رضا لپاره خبره پریدا څومره چې د یو کار تذکره بیا کې نو که یو پیر دی ځکه کې ناراضي نو په دویمه پیر باندې راشي په دویمه ناراضي نو په درې څومره پټولې شي نو عمر پټو هغه ساته نو قران وی والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس خلق چاہے خرچ کئی مالون اخپل د پارا د خودنے د خلقو ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ایمان نلری پا اللہ بانی اون پورز د آخرت بانی ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا قرآن وی هاغ سوکا چې شیطان داغه د پاره دوست جوړ شو ومن یکون الشیطان له قرینا اسو چې شیطان داغه دوست شو نو فساء قرینا ډیر ناکار دوست دی ډیر ناکارا دوست دی بیا کله چې وګوري د الله کتاب نو تا تبد اللہ رب العزت د ذات نے یو اعلان کی او آغا اعلان دارے اللہ رب العزت اعلان دے خبر کئی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان او په دشمنی باندې ونیسئ چرت دوستان اور سرو نکئی فتخذوه عدوا انی سید لرا پا دشمنی باندی دنیو کئی لیکن شیطان دشمن چالهم خپل دشمن لفیده ورکول نغواړي
اگر که ظاهر کې فایده ښکاری همیش د پاره د دشمن طریقې کار دی خپل دشمن هغه خرابول غواړي چې الله ویلی دی چې شیطان مو دشمن دی دا خو بلا ریب خبره ده بلا شک خبره ده او الله ویلی دی چې فتخذوه عدوا دا شیطان په دشمنی باندې ونیسئ کله چې د ابراهیم علیه السلام خپل پلار سره خبرې اترې رالی نو قرآن کریم په هغه ځای کې دا خبره بیان کړې ده 14 سپاره سورې مریم وګوره قرآن کریم فرمایي آیت نمبر 44 یا بتی لا تعبد الشیطان ابراہیم علیہ السلام پلار توئی یا بتی لا تعبد الشیطان اے پلارا تو شیطان عبادت مکوا تو شیطان عبادت خواغا نکاو لیکن چی شیطان خونو مخامق چاگت عبادت کاو مقصد دا دے چې د شیطان د رضا د پارا د شیطان په اشاره د شیطان په طریقه د شیطان هغه وسوسه باندې ته عبادت مکوا ذکا ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان دا غزاد چې رحمان فرمان دے چې داغه نا فرمان دے نو اے انسانا دا شیطان چې د الله نا فرمان دے نو ستا دشمن شو نو د خپل دشمن تابعداري ولې کې خپل دشمن تابعداري مکوا نو قرآن دلته دا خبره بیانوي او سوئی ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا نو قرآن دا مسئلہ بیانئی چې ومن يكن الشيطان له قرينا شیطان چې د چا دوست شو فساء قرینا نو ناکار دوست دے ناکار دوست دے ذکر ناکار دوست پا ناکار طرف بتابوزی الرجل علی دینی لینظر من یخاللہ ذکر انسان د خپل دوست پا دین بانی تو گورا چه د چا سره دوستانه دا اللہ وی د شیطان دوستانه ناکار دوستانه دا قرآن 168 نمبر آیات دویم سپارہ قرآن یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا ولا تتبعوا خطوات الشیطان سو تابداری مکوئی د قدمونو د شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا غستاسو د پارا دشمن دے خکارا پٹھمنا دے خکارا پٹھمنا او اگورا دشمنی سنگوا کتوی چی سنگ دشمن دے نو اللہ در تخی چی اگورا دشمنی سنگ دا لنبی سپارا رواڑوا قرآن کریم التدد دشمنی یو تاتا واقعہ بیانی آیت نمبر 34 گورا سلور درشم سور بقرہ لنبی سپارہ اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ټولو
آدم علیہ السلام ته چې د انسانیت پلار دی د الله رب العزت په حکم باندې سجده وکړله شیطان ابا واستکبر انکار وکړ څنګه ځان غټ ګڼلیو نو بیا 14 سپاره کې وایي ځان یې داسې غټ ګڼلیو چې وی انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین او دارنګي 14 سپاره 33 نمبر آیات سورہ حجر چې الله ورته مالک الا تكون مع الساجدين قال ولم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال د انسان سره دشمنی وا د انسان سره عداوت کو دشمنی وکړه کینه هغه خو لګیاو څومره عبادتونه مخکې کړیو خو چې د انسان سره نه لګیدا خپل ښکارا کړلا وی خلقته من صلصال من حمأ مسنون دی خود د بدبوی خاورنا هغه پیدا کړی دی زه به دته سجده کوم کې وی خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دې پیدا کړی د اورنا او دې پیدا کړی دی د خاورنا نو زه د څنګه تابعدار شمه او د ته څنګه سجده وکما قرآن دا خبره بیان کړی دا آیت نمبر 12 د سورہ اعراف اتم سپارہ 12 آیات قال ما من لا تسجد اذ امرتك وسیشی منک تعالی را چې تاسو سجده ونکړه الله وی کله چې ما خبره وا چې تاو نه منلا لکه مطلب دا یو استاد یا یو مشر یو کشر ته وایي چې لاړ شه او یره دی فلان کی کستا आवाज وکا اوس د دغه کس د غفلان کی کس سره نه لګي نو دې سوي یره زه ورته आवाज نشم کوله ولې نه کې ما دغه سره لګي نه الله ورته ویل ولې سجده نه کې کې هو تابعدارو کنو عبادتونه کول څومره زره کاله عبادتونه کړی دي خو د انسان سره د دشمنی وګوره کم حرکتو الله ورته ما منعک الا تسجد اذا مرتک کو تعالی را چې تا سجده ونکړه کله چې ما درته ویل څه ورته وایي قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من زه داغه نه خیمه داغه سره د دشمنی او د عداوت او د بغض او د حسد او د کینې اظهار هغه وکړلو هغه عداوت او دشمنی د انسان هغه وګوره وقال لعنه الله دا الله لعنت دی په دې شیطان باندې زکا د ویلو وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ستاد بندگانو نه بزان ته ټوله او جماعت جوړو ما ولا ازلنهم کای غوګونه د سارو ولا امرنهم او زبا ورته حکم ورکوما فلا یغیرن خلق الله نو د الله په خلقیت کې بدای تبدیلی راولي انو بیا قرآن ورپسې سوی ذا ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا چا چونیو شیطان په دوستانا سیوا د الله نا
نو یقینا دې تاوان کې شو په تاوان ښکارا کې. سوکم دانا وای چې زما شیطان ملګری دی، دا به سوکم نه وای. خو چې د چا منی نو چې هغه درته سوی چې دی خوا راځه نو ته ورسره خوازي، چې هغه درته وایي مونځ مه کوه ته ورته یې ښه، هغه درته وایي قرآن ته مه ځه نو ته ورته یې ښه، مسجد ته مه ځه نو ته ورته یې ښه. نو ملګرتیا نو څه ته وایي غونډ دی او زیړ دی خو نارنج دی. نو چې غونډ دی او زیړ دی نو ملګرتیا خو همدغه ده نو چې هغه سره ته داسم ځي او ته داسم ځي او د هغه دام مني او دام مني نو ملګرتیا دغه ده. او قرآن صفا اعلان کوي ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. او دلتم قرآن وایي ومن یکن الشیطان له قنینا فساء قرینا. چا چې ونیو شیطان په دوستانا نو ډیر ناکاره ملګری دی. فساء قرینا، الله وی ډیر ناکاره ملګرتیا ده. ملګرتیا کې خیر نشتا. د لړم سره ملګرتیا کوونو هغه تاله خو څه ګبین نه درکوي، هغه به تاله زار درکوي. بهرحال الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو د شیطان د ملګرتیا نه بچو امان کې مونږ وساتي. الله د هغه سره زمونږ کینه بغض عداوت صحیح طریقې سره د الله او د الله د کتاب مطابق هغه جوړ کړي. الله د خپل کتاب د پیغمبر تابعداري زموږ نصیب وګرځي او الله د شیطان د هر قسمه پنجې نه موږ بچو محفوظ کړي. صلی الله